فقر موجب د پاره د کفر و نو دا فقر موجب د پاره د غلام دی، دا فقر موجب د پاره د قتال او د قتل هم دی. همدا وجه د هلته اجرتي قاتل ناست دی، هغه پیسې اخلي، د پیسو په مقابل کې خلک وژني، او دې خواته یو سړي لار نیولې د ستا جیب لوټ کوي، کور کې اولاد ورته وږی دی ورته ژاړي، اب غلا نه کوي. راشه په دې نکته باندې فکر وکړه. ما ته ضرورت دی چې زه اقتصاددان خلک ولرم چې د جامعې لږه لرې کړي، د دې خلکو فقر لرې کړي، نظام محمدي راولي. ولې پیغمبر علیه السلام خپل رسول ته وایي چې کله لاړې د اغنیاو نه د خدای حق واخله او هغه رد که د هغې منطقې په فقراو باندې. علت څه شی دی؟ فقر لرې که فقر لرې که. نو زه ملا باید د دې مخالف نشم چې زما یو ورور په اقتصاد کې خپل سند لاسته راوړي، کمال ته رسیږي. د دې جامعې لکه څنګه چې ملا ته ضرورت دی اقتصاددان ته ضرورت دی، خو که دا سړی په خپله عالم او ملا هم وي او همدا ملا په اقتصاد باندې پوهیږي نو څنګه هم خوښه ده، بهتر کار نه دی؟ نو زموږ په تعلیماتو کې نیمګړتیا ده. اوس که همدا ملا چې د عالم دی او مدرسې نه فارغېږي او دی بهترین سیاستوال دی، تنظیم د امورو د ژوند او د زندګۍ مطابق د اوامرو د کتاب الله کوي او دا بعینه تعریف دپاره د سیاست دی، نو دا ښکلی کار نه دی. او راشئ دې طرف ته یو معظم شیخ الحدیث دی، سپینګری معمر، واجب الاحترام واجب التعظیم دی، او زه ورته وایم چې ته راشه تا نه وزیر جوړومه او په دې وزارت د ترانسپورټ کې ته وزیر شه. نو دی توهین دی که دی اعزاز دی؟ دا خو د دې سړي توهین دی، دا اعزاز نه دی. نو دا تصور د ذهن نه وښکل پکار دي چې ما ملا ته ټولې عهدې راکوي. سره د دې نه چې نیمګړتیا په موږ کې ده، موږ خلک روزلي نه دي. زه درته خپله قصه کوم، د حدیث مو کوله د مولانا محمد اسرائیل رحمت الله علیه سره متبحر عالمو. زما یو ملګری و مولوي عبدالباري نومېده د تګابو، ډېر طبیعت یې را سره لګېده. نو زه پېښور ته تم د مردان نه، نو ما ته ویل چې ته خو روان یې پېښور ته ځي، زه دلته ما د انګلیسۍ کورس شروع کړی دی، نو یو کتاب دی دا بګنر ورته وایي، نو دا بګنر ون مې ویلی دی او دا بګنر ټوله ته ته راوړه. نو ما ورته چې وروره دورې حدیث کو ډېر د عبادت کار دی، دا لویه ګناه په ما مه کوه، ستا خپل کار دی، تا انګلیسي شروع کړې ده. پرون هم راته یو کس ویلی و، یو مدرسه کې مې خبره وکړه چې ورورې په دې کې دا انګلیسي شامل کوي چې دا موږ زده کړو. و یو عالم راته ویلي چې انګلیسي چا زده که هغه بیا په اسانه کافر کېږي، موږ یې مدرسه کې نه پرېږدو. خلق کم ځای ته ارتقا وکړه، موږ په کم ځای کې چکرې وهو، تر اوسه پورې په کم ځای کې پراته یو تصورات مو څه دي. اوس د ځینو سر خلاص شوی دی. سپینګیري مشایخ مې په یو ځای کې ولیدل، کورس کې داخله کړې یو نو په سلګونو و، او کورس د دوی دپاره ایجاد شوی چې انګلیسي دې زده کړي. راشئ تکامل طرف ته قدم کیدو. که اوس ته غواړئ چې وطن دې په امن کې، نو د امن دپاره نقطه اولینه د تحفظ اقتصاد جوړول دي. اقتصاد جوړ که زما د دې مدرسې ضرورت دی د اقتصاد، او تاسو سره په جیب کې پیسې نشته، نو مدرسه به جوړه شي؟ بیا خو نه جوړیږي. اقتصاد جوړ کا غلا به په وطن کې ختم شي، اقتصاد جوړ کا فقر به وطن کې ختم شي، اقتصاد جوړ کا قتل به وطن کې ختم شي، امن به په خپله باندې راشي. هغه ابراهیم علیه السلام چې کعبه جوړه کا، دو نکتې الله ته عرض کې. اول نمبر، رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا په دې ښار کې امن راوله، امن راوله. امن نشته، زما د مدرسې حیثیت نشته، زما د مسلمان حیثیت نشته، زما د عالم حیثیت نشته، زما د یو عادي تاجر ورور حیثیت نشته، څوک د کور نه بهر وتلی نشي، امن نشته دی. رب اجعل هذا البلد آمنا. او بیا ورپسې دعا وکړه، وارزق اهله من الثمرات. دا د اقتصاد دعا ده، ای الله دې ښار والا ته روزي ورکه. روزي د روزي ضرورت دی، د اقتصاد ضرورت دی. دا اهم امر دی چې کله زه په سیاست نه پوهېږم، زه په اقتصاد نه پوهېږم، ما سره د نظامي امورو حل او لار نشته،
بیا دې په خپل کور باندې کښېنم بیا دعوې مه کوئ عرض مې دا کو ځینې داسې امور دي رانه خفه نه شئ چې د عالم د جامې دپاره عار ګرځېدلي دي عار باعث شرم ګرځېدلي دي موږ ته لږ په خپل ګریوان کې سر کته کول پکار دي له غور او سوچ پکار دی هغه تانې چې په موږ باندې واردېږي ولې نه ده پکار چې موږ د دنیا په امورو باندې پوه شو موږ ته نه ده پکار چې د دنیا سره سیالان شو موږ ته نه ده پکار چې لا آخر خپل الفاظ مهذب کو تعبیرات ښکلي کو جملات ښایسته کو تر څو یو چا ته ښه قناعت ورکړی شو او که نه لهجه بده کو مشکلات ایجاد کو دا مې یو عرضو دا په اصحاب المدارس باندې پکار دی دا اصحاب المدارس ته ضروري ده لکه څنګه چې شرعي مضامین زموږ په مدارسو کې شته لہذا عصري مضامین په مدارسو کې داخلول پکار دي عصري مضامین په داخل کا په مدارسو کې همدا وجه ده هغه څوک چې د اسلام په سطحه باندې د نظام دعوه کوي او د راوستلو دپاره یې کار کوي هلته د ګوتو په شمار سیاست پوهان میلاویږي د ګوتو په شمار سیاست پوهان ولې موږ دې دپاره کار نه دی کړی زمینه هر وخت کې زموږ نه تېري او که نه د امارت اسلامي یو مثال به ورته پیش کړمه چې کله امارت په افغانستان کې پخوانی راغی نو بیا ورغې وروره وایي دا یو کمونیست خو کمونیست دی دا وژل پکار دي خو ته کمونیست چې پیلوټ یې نو ستا ما ته ضرورت دی راځه تیاره راته په هوا ګرځوه کاش کې زموږ د مدرسې طالب یو پیلوټ هم لرودلی چې تیاری راته په هوا ګرځولی زه به پې مطمئن هم وی کمونیست ته به مې ضرورت هم نه وی بده خبر خو به مې نه کړي دې شیانو ته ضرورت دی چې څنګه د ژوند ته ضرورت دی دا امور د ژوند سره تړلي امور دي لہذا دی علومو ته توجه د دې علماو په کار ده چې دا کوم اوس فارغېږي نو په تاسو باندې علم د سیاست لازم دی علم د اقتصاد لازم دی او دا معاصر علوم که انګلیسي ده او که ریاضي ده که کمپیوټر دی او که انټرنټ دی دې ټولو ته لاسرسی ولرئ دا به حاصلوئ دا تاسو ته په کار دي ولو که په ځینې مولوي صاحبانو بده لګي هغوی دې ماته عفو وکړي شاید د ما غوندې وروسته په دې خبرو پوه شي موږ د هغه وخت تېر شوی دی دویمه خبر مې فارغینو حضراتو ته د وخت رانه ضایع نه شي اخري لحظې دي تاسو انشاءالله په مسند د درس باندې کښېنئ دا ستاسې عهده ده زمونږ طرز العمل دا دی چې کوم تلامذه حضرات وي هغوی دې ته مجبوروو چې هغه د تنها په امامت باندې اکتفا نه کوي تنها امامت دا وراثت نبوي نه دی تاسو به د دین خدمت ته ملا تړئ او دا به ډېر د شجاعت او غیرت په انداز کې تړئ ولو که د دې حق په لار کې دا ستاسو سرونه قربانیږي تاسو به قربانوئ د دې دین اسلام د دې خاورې خصوصا د مذهب حنفي نه به دفاع کوئ دا هغه حق دی چې موږ یې چاته بخلی نه شو موږ په خپله باندې د ادبونو تقاضا د چا نه کوو چې زموږ تعظیم او ادب او احترام وکوي تقاضا مو دا ده چې د خدای د دین کوم حقوق زمونږ د وجې په تاسو لازم شوي دي هغه به ادا کوئ دا به پرېږدئ خو که چېرته اوس که چېرته فرضاً و تقدیراً تاسو د درس په مسند باندې کېناستئ او درې څلور مسلمانان تاسو ته راغله او تاسو نه سبق ویل لږ یا ډېر نو د الله نه به یره اختیاروئ او دوی ته به سمه لار ښیئ دا خبر ولې کومه دا په دې اعتبار سره کومه چې دا کم مشاهدات زمونږ دي او ظاهرا یې ګورو او علماو د دې دین نه څه جوړ کړي او شاګردان یې په کم طرف ته روان کړي والله بالله د الله په هستۍ باندې قسم چې دا د دین محمدي سره خیانت دی زمونږ بعضې مدرسین حضرات پردي زامن داسې د خپلو شخصي منافعو دپاره استعمالوي لکه غلامان او بردګان او په دې تلامذو کې دومره عقل نشته چې زه د دې هدف دپاره نه یم راغلی چې تا استاد نه زه کنځلې یادې کړم تا استاد نه زه د شرک او د کفر ټاپې یادې کړم او ستا استاد نه زه د عناد نه سینه ډکه کړم بغض او حسد راته زړه کې راواچوي او ستا د شخصي مفاداتو دپاره د خلکو تکفیر وکړمه او په خلکو باندې فتوی صادرې کړم نسبت د کفر او شرک او د بدعت وکړم او د خورا مسایلو د دین نه انکار وکړم او د خیر په غونډۍ باندې کښېنم دا یو داسې مسلم حقیقت دی چې تاسو به یې ومنئ او تاسو د میډیا د لارې نه ثابته شي ولې دا جفا ده دا خیانت دی د دین سره چې بعضې علماو روان کړی دی
داسې نه یې پکار موږ ته چې د الله د دین طالبان راځي پکار ده چې دا زړونه ورته د خدای د محبت نه ورډک کړو دا زړونه ورته د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د مینې او الفت نه ورډک کړو موږ ته پکار دا ده چې هغوی ته د خدمت یو ذهنیت ورکړو چې ته د کم خدمت دپاره روزل کېږي زما د مفاداتو دپاره نه چې د شخصي مفاد دپاره تا استعمال کړم بیا خصوصا دا یوه مسله وسنه یاد وساتئ چې د تکفیر په موضوع کې ډېر احتیاط وکړئ د تکفیر موضوع ساده موضوع نه ده زمونږ اعلام د امت دومره محتاطو تاسو شرقات لوستی دی او بار بار ما کتلی او لیدلی مي د معتزله او بحث راځي معلومات دی تاسو چې معتزله چې دي هغوی وایي د دې بدو افعالو خالقان دا بندگان په خپله باندې دي اوس تاسو علماو ته زما درخواست دا دی چې یو سړی معتقد د دې مسلې شي چې د الله په خالقیت کې شریک ګڼي نو ستا تصور څه دی لیکن شرقیت دا وایي چې اختلاف دی د علماو سره د دې نه چې نسبت د خالقیت کوي الله بنده ته لیکن سره د دې نه تکفیر د دوی ناروا دی لوستل دي شرقیت کې او که نه چې کله د دومره غټې تخطي سره د شرک او د کفر او د تکفیر نسبت ورته ناروا شو ته په ډېرو وړو مسلو باندې د کفر او د شرک نسبت څنګه کوي هغه یو وایي یا رسول الله تا دلته ورته خبره برابره کړې ده وایي ها کافر شوې کافر هلکه خدای به دومره ډېر ټیم در نه کړي داخل مه جنګوه دوه درې قواعد او ضوابط دې یاد کړي تکرارنې وایي د خلکو نه دلیل قطعي غواړي او چې خپله په یو مسله اعتقادیه کې چې د اساساتو د اصولو د دین سره تعلق ساتي په یوه